السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټوله تر روغ او جوړې. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې داسې یو خوندوره طریقه درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو خپل د فیسبوک بیکګراوند څنګه دا چینج کړو. یعنې ملګرو زموږ فیسبوک بیکګراوند چې هغې باندې موږ د خپلې خوښې هر رنګ هم چې زړه وي حتی خپل د فیسبوک خپل تصویر بیکګراوند هم ورباندې لګولی شو. نو ډېره ښه خوندوره طریقه ده. هیله چې ویډیو تر پایه پورې ویډیو سکیپ نه کوي. ملګرو مخکې د دې نه زه ویډیو شروع کوم تاسو په خورا درنښت یو هیله کوم که تر اوسه هم زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. زموږ که موږ خپل یوټیوب چینل کې هر ورځ ته خوندورې ویډیوګانې هم تاسو ته اپلوډ کوو. نو موږ ویډیو خاصه لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو ملګرو دې لپاره تاسې زه خپل فیسبوک اکاونټ تر خلاصوم. مثلا دا فیسبوک بیکګراوند څنګه موږ چینج کولی شو، د بیکګراوند لاندې شاته موږ څنګه بل عکس راوستلی شو یا هم تصویر ورته راوستلی. زه به دا غټ فیسبوک درته راخلاص کړم ملګرو. یعنې ملګرو موم کې به تاسو زما نه څه کمزور دا فیسبوک بیکګراوند تاسو وګورئ ملګرو دا لیکل څنګه دی ټول سپین دی، دا شاوخوا دا شیان څنګه دي ملګرو ټول سپین دي. دلته څنګه کولی شو خپل عکس او یا هم د بیکګراوند څنګه کوو ورته چینج کوو، بل خپل د خوښې رنګ څنګه کوو دې ته ورکړو. نو دا طریقه به نن درته وښیم. ملګرو دې لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت ده. دغه اپلیکیشن د ملګرو د اپلیکیشن باید تاسې له پلی سټور څخه راډاونلوډ مولټي کالر فور فیسبوک مولټي کالر فور فیسبوک اپلیکیشن دا به راډاونلوډ کړئ. دې ډاونلوډ کولو طریقه به وروسته درته وښیم. اوس خو به څنګه کومه دې د کارولو طریقه نو دا اپلیکیشن به ملګرو تاسو اول سر کې څنګه کې خاص راخلاص کړئ. دلته ملګرو تاسو څنګه کې د سلیکټ کالر فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. کالر فیسبوک باندې چې کلیک وکړو نو یوه شېبه ملګرو دلته ورته انتظار وکړو تر څو زموږ فیسبوک ته کوم ایمیل او د پاسورډ ځای د هغه راته راوړئ. زه به دا ویډیو لږ ودروم. نو دا ملګرو تاسو ته به داسې یو صفحه راخلاصه کړي. نو په دغه ځای کې ملګرو لکه فیسبوک غوندې نمبر کوم جوړ کړی نمبر ورکړئ او که ایمیل باندې جوړ کړی دغه ځای کې ایمیل ورکړئ. دلته څنګه کوئ پاسورډ ملګرو پکې ورکړئ. زه به دا دواړه دلته پکې ورکړم. نو دا د ملګرو زموږ فیسبوک اکاونټ څنګه ملګرو راخلاص کړو. دلته څنګه کومه ناټ نه وه نو کلیک وکړو که اوکې مو هم ووهه نو څه خبره نشته. نو کار اپشن اوس زړی ملګرو دلته څنګه کوئ تاسې پکې وهئ. نو بیا به لږ څه انتظار وکړم. زموږ نیټ لږ کمزوری ده ملګرو تر څو خپله صفحه راته راخلاصه کړي. دا د ملګرو موږ ته څنګه کوو خپل فیسبوک صفحه څنګه راخلاصه کړله. نو ملګرو دلته پاس موږ ته یو بل صفحه راکوي ملګرو دا څنګه کې دا د کالر نښان چې ده نو په دغه نښان باید موږ ملګرو دلته کلیک وکړو. نو دلته چې کله وهم نو ملګرو تاسو ته مختلف رنګونه راوړي ملګرو هر ګرین ریډ هر رنګ ستاسو زړه بلاک د نو اورنج د ملګرو یلو د هر رنګ ستاسو زړه په هغه رنګ باندې کلیک وکړئ. مثلا د یلو رنګ وهم ورته وګورئ ملګرو دا به څنګه شي تاسو په هر رنګ چې کلیک وکړئ ستاسو فیسبوک بیکګراوند به څنګه شي هماغه رنګ ته څنګه چې ملګرو تبدیل شي. مثلا دلته یو بل رنګ ورته انتخابوم په دې کالر باندې چې کلیک کوم د ستاسو هر رنګ چې زړه مثلا لیټ ګرین په نامه دا کالر دی نو په دې باندې چې کلیک کوو نو دې باندې چې کله کلیک وکړو نو لږ ورته انتظار وکړو تر څو دا څنګه کې دا کالر موږ ته چینج کړي. ملګرو څنګه چې هغه کالر به موږ ته په خپله څنګه چې چینج شي. نو دا ملګرو د فیسبوک د بیکګراوند چینج کولو طریقه هیله ده چې خوښه شوي مو وي او شی مو ورڅخه زده کړی وي. اوس ملګرو دې ته ورسو دا څنګه راډاونلوډ کولی شو د اپلیکیشن د کوم ځای نه موږ باید راډاونلوډ کړو. نو دې ډاونلوډولو لپاره ملګرو تاسو خپل پلی سټور اکاونټ ته ورسئ. پلی سټور اکاونټ ته چې ورغلئ دلته ملګرو پاس په سرچ کې تاسو یو لیکنه ده دلته پاس سرچ کې باید ولیکئ مولټي کالر چینج. چې دا ملګرو مولټي کالر چینج باید تاسو یا هم فیسبوک ولیکئ ملګرو فیسبوک نو ملګرو دا هلته موږ ته یو بل دا لیکلي مولټي کالر فور فیسبوک. نو ملګرو په دغه اپشن څنګه کوو باید موږ کلیک وکړو بخښنه سره په دغه اپلیکیشن. دا څنګه ده ملګرو الریډي ما اوس راډاونلوډ کړی ده اوپن راته لیکي نو تاسو دلته انسټال ولیکئ. دا څنګه کوئ تاسو دلته څخه انسټال کوئ بیا کولی شئ خپل د فیسبوک کالر څنګه د چینج کړئ په ډېره اسانۍ سره. نو دا طریقه هیله چې طریقه مو خوښه شوي او شی مو ورته زده کړی وي. اوس بیا هم که تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی تاسو په خورا درنه هیله کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د غنټې نښانه هم ووهئ تر څو زموږ هر نوی اپلوډ شوی معلوماتي ویډیو ټوله مخکې درشي. نو تر بیا پورې چې داسې خوندوره ویډیو د مو ته کومه لوی بښونکي خدای مو سپارم هر چېرې چې یاست ښاد او اباد اوسیږئ.